ستړي مسئ پر چایلډ فرینډلي سپیسز باندې غږیږو او دا به د دې موضوع اړوند اولنی کلیپ وي، همداسې به ادامه ورکو. خبرې به پر دې باندې وکړو چې چایلډ فرینډلي سپیسز څه ته وایي، کوم ډول فعالیتونه په دې مراکزو کې ترسره کیږي او مختلف ارګانونه دغه ډول فعالیتونه او یا هم د ماشومانو دپاره دغه خوندي ځایونه چې دوی جوړوي په کومو نومونو یادوي او د چایلډ فرینډلي سپیسز دپاره ولې اړتیا ده، تاریخچه او دته ورته نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو راځئ شروع کوو د چایلډ فرینډلي سپیسز د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه یا د ماشومانو لپاره دوستانه فضاو په پیژندګلوي باندې شروع کوو. نو زه بحث شروع کوو او اول بحث مو پر ټرمینالوژي باندې د چایلډ فرینډلي سپیسز دپاره په نړیواله کچه باندې ډیر ارګانونه یې چایلډ فرینډلي سپیس بولي یا د لنډیز څخه استفاده کوي، CFS ورته وایي. خو علاوه پر دې باندې ډیر زیات مؤسسات په افغانستان کې او د افغانستان د باندې شته چې دوی د CFS ته CFS نه بلکې باز نور نومونه استعمالوي چې په کل کې دغه ټول نومونه چې سره راجمع کې برته مفهوم هماغه یو مفهوم ورکوي، فقط کلمات فرق کوي. نو زموږ ستاسې اول بحث به همدا وي. راځو په اکثره انجوګانو کې علاوه پر دې چې دوی چایلډ فرینډلي سپیسز ورته وایي، خو د سپیس سره د پروګرام کلمه هم دوی اضافه کوي. نو دوی هغه خپله ټوله پروګرام یا فعالیت ته وایي چې دا چایلډ فرینډلي سپیسز پروګرام دی. بعضې مؤسسات یې سیف سپیسز بولي، یعنی خوندي او مسون ځایونه یا محیطونه. ډیری ارګانونه لکه مخکې چې مې ورته وویل چایلډ فرینډلي سپیسز ورته وایي، یعنې د ماشومانو دپاره دوستانه ځای یا فضا. بعضې مؤسسات یې سیف سپیسز فور چلډرن ورته وایي، د ماشومانو لپاره مسون او خوندي ځایونه. بعضې مؤسسات یې پلی اینډ لرن سپیسز ورته وایي، د لوبو او زده کړو ځایونه. بعضې مؤسسات یې چایلډ پروټیکشن سپیسز ورته وایي چې د ماشومانو د خوندیتوب ځایونه دي. بعضې مؤسسات ورته سایکو سوشل سپورټ سپیسز وایي، بې له شکه چې PSS د CFS د اکټیویټیانو یو مهمه برخه جوړوي، خو داسې انجوګانې شته چې سایکو سوشل سپورټ سپیسز یې بولي، یعنې د رواني ټولنیز ملاتړ ځایونه. چایلډ سنټرډ سپیسز هغه ځایونه چې ټوله تمرکز او توجه یې پر ماشومانو باندې وي. یوت اینډ چایلډ سنټرز د ځوانانو او ماشومانو مراکز. چلډرنز اکټیویټي سنټرز د ماشومانو د فعالیتونو مراکز یا د ماشومانو لپاره د فعالیت ځای. ایمرجنسي چایلډ کیر سنټرز د ماشومانو لپاره د عاجلو پاملرنو مراکز. پروټیکټیو سپیسز فور چلډرن د ماشومانو لپاره خوندي ځایونه. او سیف هیلینګ اینډ لرنینګ سپیسز د روغتیا بیا په اصطلاح باندې ریکوري یا برته رغېدنې مسون او د زده کړې محلونه یا ځایونه. دا تقریبا په دغو کې بعضې ټرمینالوجیانې په افغانستان کې هم اکثر انجوګانې استعمالوي، خو ډیری سیف چایلډ فرینډلي سپیسز ورته وایي. اما دا نور هم په بعضو مؤسساتو کې شته او یا هم کله کله تاسې به بعضې پوزیشنونه چې اعلانېږي کتلي به مو وي، شاید په دغو نومونو کې یو نه یو سره تاسې مخامخ شوي وایاست. نو دا مختلفې ټرمینالوجیانې دي، مختلف ارګانونه استعمالوي او ما دلته د ارګانونو نومونه ځینې لرې کړل ځکه نه مې غوښتل چې د ارګانونو د نومونو یادوري وکړو. نو په دې خاطر باندې فقط تاسې مې په دې باندې پوه کولی
چې تقریبا د دغو ټولو نومونو ته په کتو باندې هدف یې همغه یو هدف د CFS دی چې بیا موږ وروسته خبرې باندې کوو چې دا څه شی دی او کم کارونه کوي کم اکټیویټیانې په CFS-ونو کې ترسره کیږي. نو راځو یو بل مهم ټکي ته، هغه دا دی چې اوس به په افغانستان کې د CFS د نامه په اړه باندې په دغه اوسنیو وختونو کې تقریبا 2 میاشتې مخکې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د خوا څخه د چایلډ فرندلی سپیس د کلمې د ایسته کولو او ځکه چې په هغې کې دغه د فرندلي کلمه وه او په اکثرو ځایونو کې د هغو څخه غلط تعبیر په اصطلاح باندې یا مفهوم اخیستل کېده یا افاده کېده، نو په دې خاطر باندې د یو رسمي لیټر په وسیله باندې د ماشومانو د خوندیتوب شبکه یا کلسټر او ټولو انجوګانو ته وویله چې دوی د دې وروسته په افغانستان کې د چایلډ فرندلي سپیس کلمه د نه استعمالوي او د هغه پر ځای باندې چایلډ کیر سنټرز یا چایلډ کیر سنټر کلمه استعمال کړي چې نن سبا اکثره مؤسسات تریپل سی بولي، یعنې 3 دانې سیګانې دي. نو اوس به په افغانستان کې دې وروسته انشاءالله د حکومت په لارښوونه چایلډ فرندلي سپیسونه به د تریپل سی یا 3 سیګانو یا چایلډ کیر سنټرز په نامه سره یادېږي چې د ماشومانو د پاملرنې مرکزونه هم ورته ویلی سو، د ملاتړ مرکزونه هم، حمایت مرکزونه هم، ځکه چې د کیر کلمه په خپله څو معناګانې لري. نو ډیره زیاته مننه په دې هیله چې د دغه بحث سره او د CFS د مختلفو نومونو سره اشنا شوي وئ. نو ښه وخت ولرئ. د CFS اړوند بحثونو ته ادامه ورکوو په نورو ویډیوګانو کې. مننه، ښې چارې.